ډاکټر صاحب شمس تاسو سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د سکایپ د لارې نه خو موږ سره راسئ. لیدونکي ګوري پوښتنه مې کوله چې ولې د وروستیو احصایو کې داسې ښکاري چې د کولمو سرطان زیات شوی دی؟ کوم خاص علت لري فکر کوئ که څنګه؟ مننه. تاسو ته هم سلامونه او ټولو لیدونکو ته هم سلامونه وایم. بلې هو په دې وروستیو څېړنو کې چې سوي دي په دوی کې داسې ښکارېږي چې د کولمو سرطان نسبتا نورو سرطاناتو په زیاتېدو ده. کومو څېړنو ته چې زه فکر کوم په هغو کې داسې ښکارېږي چې د سرې غوښې یا زموږ تاسې په اصطلاح باندې د تورې غوښې زیات استعمال چې د غوایي یا د پسه غوښې دي، د هغو د زیات استعمال سره د کولمو سرطان تر یو حده پورې تړاو لري. یعنې په هغو کسانو کې نسبتا زیات وو کوم چې د دې غوښې څخه په زیاته اندازه باندې استفاده کوي، او له هغه سره په څنګ کې چاغي، د سګرېټ څکول، د زیاتو الکوهولو استعمال، د تمرین نه کول او د میوه‌جاتو او سبزیجاتو څخه نه استفاده کول په دغو شیانو ټولو سره د سرطان تړاو تر ډېره حده پورې موجود و. ډاکټر صاحب شمس تاسو چې کوم څه ذکر کړل چې که هغه احتمالا علتونه یا یو له علتونه نو به دا خو په دواړه یعنې ښځه او نارینه هم استفاده کوي، نو دا ناروغي به په عمومي ډول باندې په جنسیتي لحاظ باندې څه توپیر لري په ښځې او نارینه کې؟ باید یو د هغې تېرې پوښتنې په خاطر یوه بله خبره هم وکړم چې دا هغه عوامل دي چې صرف په څېړنو کې ښوولي دي چې په دې خلکو کې زیات ده. د سرطان خود شخصي خاصتا عوامل او اسباب چې دي عموما په جنټیکي توګه باندې تغییر د کولمو په حجراتو کې راځي. تر اوسه پورې په دقیق شکل نه دی معلوم. دا چې د ښځو او د نرو ترمنځ ولې فرق ده، یقینا هم په نرو کې نسبتا ښځو ته زیات ده، تقریبا د 10% په شاوخوا باندې. په دې باندې تر اوسه څېړنې روانې دي او دغه شی نه ده موندلی چې ولې په ښځو کې کم ده، ځکه هر هغه شی چې وموندي چې په ښځو کې په دې وجه باندې کم ده، هغه کولی شي چې نارینهو ته یې دوا په شکل باندې ورکړي، خو تر اوسه دا معلومات نه ده شوی. لږ نور غواړم دا د تشخیص برخې ته مشخص کړو. څونه امکان شته فکر کوئ چې په مثلا مقدماتي یا ابتدایي پړاوونو کې دا د کولمو سرطان لږ څه تشخیص شي متخصصینو ته او بیا سمدستي د درملنې یوه لاره رامنځته کړي؟ داسې امکان شته فکر کوئ؟ ډېره ښه پوښتنه ده. د کولمو سرطان یو هغه سرطان ده که چېرته په هغه اوایلو کې تشخیص وسي په مکمل شکل د علاج وړ ده. صرف د کولمو همغه برخه لرې کېږي او سرطان چې ده د علاج وړ ده د جراحي له لارې. متاسفانه کله چې وخت ورباندې تیر سي بیا په اکثره ځایو کې خصوصا چې سرطان نورو ځایو ته ولاړ سي بیا د علاج وړ نه وي. که په هغه علایم چې د سرطان منځته راوړي هغه علایم نور امراض هم منځته راوړي ډېر عام دي. د هغو د جملې څخه د نس درد ده، د کولمو په عاداتو کې تغییر ده. یعنی یو سړی که تشناب ته د ډکو متیازو یا د قضای الحاجت لپاره یو وار ځي یا 2 واره ځي، په دغه عاداتو کې تغییر راسي، مثلا 2 واره ځي، 3 واره ځي او یا قبض سي د میاشتو لپاره. دغه مشکلات که او یا د مواد غایطه سره وینه راځي، که دغه مشکلات خلکو کې پیدا شي خصوصا چې عمرونه د 55 یا 60 څخه زیات وي، هغه باید له ډاکټرانو سره مشوره وکړي. لږ برعکس پوښتنه یوه بله لرم. تاسې مخکې خوراکونه یاد کړل، بیرته یې داسې وویل چې هغه خلک چې پکې تشخیص شوی اوسي مګر یعنې د کولمو سرطان پکې داسې احتمالا تشخیص شوی اوسي، دغه خلک که بیا هغې نه وروسته الکولیک مشروبات اخلي یا نور څه ډول خواړه چې خوري هغه یې ډېر زر دی د په اصطلاح خطر سره مواجه کولی شي. نظر هغه خوراکونو ته چې فکر کوئ تاسو هدایت کوئ یا مشوره ورکوئ چې باید بل ډول خوراک وکړي، دغه تفکیک څنګه وشي؟ یعنې مخکې د تشخیص نه یا وروسته د تشخیص نه؟ دغه مطالعې چې سوي دي زه باید داسې وایم زما هدف دا نه ده چې باید خلک د دې تورې غوښې څخه یا په اصطلاح باندې د دې څخه بالکل استفاده ونه کړي. یعنې دغه خوراکونه یعنې چې څوک له تورې غوښې زیاته استفاده کوي یا د سرې غوښې څخه او یا چاغي او یا په اصطلاح باندې د کمو د سبزیجاتو میوه‌جات څخه په کم اندازه استفاده کوي، دا یو څېړنې دي چې په ډېرو خلکو کېږي. هغه خلک پکې شامل دي چې سرطان نه لري او هغه خلک چې مثلا پکې شامل دي چې سرطان یې درلود. د دغو ټولو څېړنو په رڼا کې په اصطلاح باندې د ریسرچ بیا دا رقم یو ادعا کوي او خلکو ته دا توصیه بیا موږ کوو. یوه بله ډاکټر صاحب شمس عامه پوښتنه ده او ډېر کسان لري، مثلا ډېر خلک د معدې تیزاب وایي چې د معدې ګیس لرم او ګاز لرم یا داسې تکلیفیږي. ده څه فکر کوئ چون کولمې مطلقا د معدې د وجې نه ټول تغذیه ورځي، ټول مواد خوراکي ورځي، دا د معدې تیزاب څومره د دې کولمو د سرطان د پیښېدو یا مثلا که موجودي تیار د هغې د زیاتېدو سبب کیدی شي؟ تر اوسه څېړنو داسې څه نه دي ښوولي چې د معدې تیزاب چې دی هغه د کولمو د سرطان سره کوم تړاو لري.
خو داسې باید ووایم چې که انسانان خصوصا چې عمرونه یې زیات بیا هم دا د عمر مسله زه په دې وجه باندې وایم چې اکثره سرطانونه د هر ځای چې یادوي د 55 څخه چې عمر اوچتیږي د هغه څخه وروسته په انسانانو کې سرطان ډیریږي. نو که څوک د معدې مشکلات لري امکان لري مطلب معده خپل هم سرطان پیدا کولی شي داسې نه ده چې نشي کولی خو د معدې تیزاب او یا ګیس په خپله په کولمو په سرطان باندې کوم خاص اغیزه تر اوسه څېړنو نه ده ښودلې. ډاکټر صاحب امان شمس کورم ودان د تل په شان تاسو همیشه دغه علمي برخه کې ډېر مهمه همکاري کوئ. کورم ودان مننه.